دی کې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته ورننوتو. یو ناشنا فضا د خوشحالۍ، یعنی یو تاریخي ورځ وی په مدینه کې په دغه ورځ دی کورونو کې چې د الله د حمد او د تکبیر کم اوازونه د مدینه سمه دي چې خوځېدلې وه، او رسول صلی الله علیه وسلم په راتلو سره د مدینه سمه رڼا شوې وه. او څنګه به د مدینې والا زړونه نه خوشحاله کېدو، څنګه به مدینه نه رڼا کېده او هغې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم راننوتی دي. امام احمد یو روایت راوړی دی ته غوږ کېدی. انس ابن مالک وی ما د ماشومانانو سره لوبې کولې. یعنی انس ابن مالک چې مور راوستو رسول صلی الله علیه وسلم چې دی ستا خادم دی نو څومره عمر یې و؟ لس کاله او دا د هغې نه مخکې خبره ده، یعنې لا ماشوم دی. وی ما د ماشومانانو سره لوبې کولې نو په دې کې وی اواز شو وی چې جاء محمد صلی الله علیه وسلم راغلی. وی ما منډې کړې خو دومره ګڼه وه چې څوک راته نه ښکارېدو. بیا خلکو آواز وکړو لږ ساعت بعد ما بیا منډې کړې خو وی سره ته ښکاره نه شو. وی په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم راغی او ورسره ملګری دی او وی موږ ورته انتظار کوو د مدینې په دې کارجنو ځمکو کې موږ ماشومانان به ناست وو. وی چې څنګه ما ولیدو موږ را منډې کړې خلک هم خبر کړو او انصار راووتو. نو وی تقریبا 1500 کسان رسول صلی الله علیه وسلم ملاقات له هغه ځای ته رالو په انصارو کې 1500 کسان. او رسول صلی الله علیه وسلم راغی راننوتو مدینې ته او دې ته غوږ کېدی څه وی فخرج اهل المدینة مدینې والا ټول د کورونو نه راوتي حتى ان العواتق لفوق البيوت يتراءينه تر دې چې پیغلې جنکۍ چې نوي سترې شوي په کورونو کې هغوی د کورونو چتونو ته ختلي او هر یوې دا وي ایهم هو کم یو پکې دی د الله رسول، کم یو پکې دی د الله رسول. وی فما رأینا منظرا شبیها به یومئذ د دغې ورځې په شان منظر چې ته موږ په خپل ژوند کې نه ولیدلی. او یو روایت کې داسې راځي امام بخاري راوړی دی براء ابن عازب رضی الله عنه وی په دغه ورځ چې مدینې والا څومره خوشحاله شوي وو که نه دومره خوشحاله ما په بله ورځ نه دی لیدلي. امام مسلم یو روایت راوړی په هغې کې دا دي چې سړي زنانه ټول کورونو ته برختلي وتفرق الغلمان والخدم في الطرق او غلامان خادمان د خلکو د کورونو نه وتي په لارو کوڅو کې ولاړو او ټولو چغې والې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا محمد یا رسول الله یا محمد یا رسول الله د الله پیغمبره د الله پیغمبر چې زمونږ طرف ته وګوري او موږ یې وینو ارمان دی چې د دې سړي نظر په موږ باندې پرېوځي. یو روایت کې داسې راځي امام ابن حبان رحمه الله راوړی دی وی خلک ووتو د کورونو نه او زنانه خادمان غلامان د کورونو چتونو ته وختو او دقه یو آواز په مدینه کې په هغه ورځ چلېدو جاء محمد رسول الله جاء محمد رسول الله محمد د الله پیغمبر را ورسېدو محمد د الله پیغمبر را ورسېدو. یو روایت کې خو داسې هم راځي امام ابن ماجه راوړی دی انس ابن مالک وی چې د بنو نجار خاندان بعض ماشومانانی جنکۍ راووتې او تنبل ورسره په لاس کې او د رسول صلی الله علیه وسلم په استقبال کې هغوی شعر و شاعري په خوږ اواز کې ویل ورسره تنبلې وهو. یو روایت کې داسې راځي انس ابن مالک وی امام ابن حبان راوړی دی وی په کومه ورځ چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی هغه ورځ چې وی مدینه څنګه رڼا شوې وه تپوس یې مه کوه. او یو هغه ورځ وه چې په کومه ورځ مدینه کې اعلان وشو چې د الله بندګانو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ساه وتی دی هغه وفات شوی دی. نو په هغه ورځ چې په مدینه کې کومه تیاره راغلې وه داسې تیاره وي چې ته مدینه کې نه وه راغلې. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې بیا د انصارو په کوم خاندان تېرېدو وی هر یو به د رسول صلی الله علیه وسلم د سورلۍ دا پړی نیو یا رسول الله دې خوا راځه دې خوا راځي یا رسول الله دې خوا راځئ. دا هغه خلک دي چې میلمستیا پیژني او میلمستیا دا خلک پیژني، زړورتیا دوی پیژني او زړورتیا دا خلک پیژني. هر یو به رسول الله وسلم ورته پرېږدئ دا به په خپله ځي تر دې چې د بنو نجار خاندان چې کوم علاقه وه هغه ځای ته راورسېدو او دغه د رسول صلی الله علیه وسلم ماماګانو دغه د رسول صلی الله علیه وسلم څه ماماګانو
او ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خاندان صفت کړی دی چې دا ښه خاندان دی په انصارو کې بنو نجار. هلته د رسول صلی الله علیه وسلم دا اوښه ودرېده او په یو ځای کې ودرېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشوی لا نو، بیا دا اوښه روانه شوه بل ځای ته لاړ. نو هغه اول ځای ته ورسېده کوم ځای کې چې اول ودرېدلې څو ځای پورې لاړه، بیا را واپس شوه هغه ځای ته کوم ځای کې چې د اوښه اول ناسته وه. نو په دقه ځای کې کېناسته په کوم ځای کې چې دا مسجد نبوي دی نن سبا. او دا یو مربدو د کجورو دپاره، مربد په عربۍ کې څه ته وایي؟ دې کې به مدینې والا د کجورې وچولې. د سهل او سهیل دا دوه یتیمانانو، سهل او سهیل چې د دوی پلار په وړوکوالي کې د دوی په وړوکوالي کې مړ شوی و. د بنو نجار خاندان دوه یتیمانانو دا ځمکه د دوی وه. په دغه ځای کې دا اوښه چې دی دا کېناست. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغې نه راکوش او سبحان الله نږدې کور ورته د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه. نو چې رسول صلی الله علیه وسلم څنګه راکوش وی هذا ان شاء الله المنزل، دا زمونږ د کوزېدو ځای دی. نو معنی دا چې الله رب العزت دې اوښې ته دا طریقه ښوولې وه چې ته به په دغه ځای کې کښېنې. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا ویلي مو، یو روایت کې داسې راځي چې زه به د بنو نجار خاندان په منځ کې کوزېږم چې دا د عبدالمطلب ماماګان دي او دې سره به زه د دوی عزت کوم. د عبدالمطلب ماماګان څنګه دي؟ د عبدالمطلب مور چې و مور سلمى بنت عوف دا د بنو نجار خاندان نه، نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماماګانو کې شوه. دغه ټیم کې بیا ابو ایوب انصاري رضی الله عنه راغی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سامان یې راواغستو. هغه بیا بله قصه ده چې هلته څه چل شوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب انصاري کور ته څنګه لاړ، ابوبکر صدیق رضی الله عنه چېرته لاړو، دا مسله به انشاءالله را روان بیان ته پرېږدو. الله سبحانه وتعالی دې زموږ ملاقات او کم ملګري چې دا بیان اوري، کم وروڼه خویندې چې اینی، الله دې زموږ ټولو ملاقات د رسول صلی الله علیه وسلم سره او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره په جنة الفردوس کې وکړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.